اے دا اللہ بندگانو گالی کله کوي ځان له ونه کوي لیکن زما د رب د کلام په عزت چرته مکوي الله به هلاک او تباہ کی ګوري زمارونو لیکن افسوس داره نن منګه د خپل الله نه دومره حیا نه کوو لکه څنګه چې خپل پلار نه کوو څرنګه چې خپل محلې د امام نه کوو د یو سپین روبي سړي موږ حیا کوو د هغې په نیم باندې موږ د الله نه حیا نه کوو شیخ البانی رحمه الله سلسله صحیح کې دا روایت نقل کړی دی موږ حیا کوو د الله نه اوس خو حیا دومره ختمه شوه حیا دومره ختمه شوه د الله نه حیا اخو نشته دی لیکن د عامو خلکو نه د خپل قوم د نیکانو خلکو نه حیا څوک نه کوي تاسو نه ګورئ زمونږ د خلکو ته نن په دې روډونو باندې تاسو ګورئ نن تاسو په پارکونو کې وګورئ د سیل صفا په ځای کې وګورئ خلکو هیڅ قسم حیا نشته دی مخکې به خلکو دا ګندګیانې په پټ ځایونو کې کولې په کورونو کې به یې کولې لیکن نن نوجوان نسل نارینه او زنانه دواړه خپل بېحیایي چې ښکاره کوي عام برسر عام په چوک کې ښکاره کوي په پارک کې ښکاره کوي په عام د سیل صفا په ځایونو کې خپل حیا خپل عزت هغه تار تار کوي دا اوس دا خلک کوي که نه کوي بېګا یو ځای کې یو ځای ته تللی ومه جلسه وه د چا جلسې یې کوله صاحب خوشحالي مناوئ زه ډېر زیات خفه شوم په دې باندې جلسې یې کوله نو کار یې سره زموږ دا پښتانه زموږ دا مسلمانان جلسه کوي په چوک کې ډیګ لګولی دی او په ډیګ باندې لاول ښه ښایسته مستې ګانې وچلولي او بیا یې وروسته پي و یاره جي اوس د ابتدا کوو نو تلاوت پې کوو ای د الله بندګانو ګالې کله کوئ ځان له ونه کوئ لیکن زما د رب د کلام په عزت چرته مه کوئ الله به م هلاک او تباه کي ګورئ دا ایمان دی لاول ته ګانې ولګه اوس د پروګرام ابتدا په قرآن کریم سره کومه دا زموږ دا خلک دا پښتانه چې ځان ته وایي دیو د حیات څادر بلکل وغورځاو دا پښتانه مخکې و موږ ویل یاره جي پنجابیان ګډاګانې کوي پنجابیان چې کم دي هغې ډولکي ته ټینګېدلی نه شي نن د پښتون نه پنجابی جوړ شوی دی پښتون نه پنجابی جوړ شوی دی دیم چې له ډولکي اواز وي نه بیا نه شي ټینګېدلی دا حیا زموږ نه چا واغستله دا حیا د کفارو واغستله موږ ورته همدغه شان ته ګورو